نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بنی اسرائیلو کی یو سړی یو جزیره تلال ډیر عابد و عبادت گزارو زمون امت کې رهبانیت منع دی دلته به سړی خزم کوي بچی به مروړي واده به کوي او په بنی اسرائیلو کې رهبانیت جایز و هغې به ښځه ډېرو خلک به هغې به ښځې نه کولې بچي به یې نه راوړل بس لار غارونو کې پراتو جنګړو کې د الله عبادت به یې کوم دکې هغه رهبانیت و دی لاړ یو جزیرې ته هلته یې د الله عبادت شروع کړ او داسې عبادت کوي چې شپه ورځ لګیا دی خپلې سجدې کوي الله ته منځونه کوي او د ورځې روجې نیسي یو شان لګیا دی او الله نے سوال وکړ چې خدایا بس زما د خوراک څښاک انتظام وکړه چې همدې جزیره کې یم زه ستا عبادت کول غواړم الله پې خپل فضل وکړه په هغه جزیره کې د خوږو اوبو یو چینه والا پیدا کړه حالانکه جزیرې نه ګیر چاپېره خو سمندر دریاب اوبه ترخې دي د خوږو اوبو چینه پیدا کړه او یو د انارو بوټی والا زرغون کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د به د انارو د بوټي نه انار شوکاو او بیا یې خوړه په هغې خپله ګزاره کوله او یو اوبه به یې راغېښتې هغه به یې څښلې دا رهبانیان چې دي رهبانیت والا هغه زمانه کې وو نو دوی به خیر معمولي خوراک خوړه انارو بوټي نه انار شوکوي په هغې خپله ګزاره کوي او بس کې الله پاک وله عمر څونه ورکو 500 کاله عمر خدای پاک ورکو 500 سال عمرونه زیات 500 کاله د خدای داسې عبادت وکړو مور راوړي بچي به داسې عبادت په دغه زمانه کې اوس پې هم څوک ونه چې د ورځې روژه ده او د شپې او د ورځې منځونه دي د الله نه یو سوال وکړو وی خدای یو دعا مې قبوله کړه بنده څه وی چې کله ما نه سو باسې سجده کې رانه وباسه چې زه تا ته په سجده پریوزم او ما نه سو دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنده چې په سجده پروت دی وخت کې الله ته ډېر نږدې وي او دونه خيار دی چې قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي نو چې زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تعالی در روان شم او چې په سجده رانه سو باسې الله دا وجود به محفوظ وساته چې دا ماران لړمانان میږي او حشراتو نه خوري او قیامت پورې محفوظ دي چې زه خلک شپېلی وي او زه سر اوچت کړم د سجدې نه او تعالی در روان شم حضور پاک مبارک فرمایي الله هغه دعا قبوله کړي په سجده پرېوت الله ته سو وستا او په هغه جزیره کې اوس د هغه وجود اوس هم محفوظ پروت دی الله د مخلوق نه پناه کړی دی محفوظ او چې قیامت پر ورځ خلک پاسي د قبرونو نه دی ور سجدې نه سر اوچت کړي رب العالمین ته روان شي نو چې کله ساته وتا د سجدې په وخت کې نو الله ځان ته مخامخ کړ الله وتی بندا زما په خپل فضل او بخل او جنت تزا ما په خپل فضل او بخل جنت تزا اوس د دړه کې تیر شو په خولي غوږ نشي کولی په خولي کشم نشي کولی الله مخکې لکه تیر شو چې الله په خپل فضل دی او بخل دا دې سو وې ما خو 500 کاله دا نړۍ شین کړی دی دروازې مې روجي نیولې دي او دروازې او د شپې مې عبادت کړی ما خو غټه قرباني ورکړې ده ښځه مې نه ده کړې بچي مې نه دي راوړې قوم میں پریخے دے او 500 کالا میں داس عبادتوں کو چی دریانم پاک دے چالی دے منے غم خادیم میں نہ رکڑے چا پختنے نم لیبتلے وقت میں نہ دایا کڑے بیریا 500 کالا عبادت پا جزیرہ کے عرص میں تازہ پارا قربان کر نو اللہ تما پا خپل پدل بخے دا ٹھیک دا چی خپل پدل ستا دے او مام پا کی 500 کالا ڈغرے والے دی کن ابدن پا کہ اللہ یاد کڑے ہو کن دا سے بدی ویلیو چې تام 500 کال عبادتو کو مام پزلو کو یو روز عبادت خو بدل علی یاد کړو نو خدای ته ما غد عبادت ته ورو پکې را یاد نکو ته چې پزل پما کې په بل چا ولې نه کې خدا ما سه خواري کړی دا کړ دی اړه کې رال الله علیم بذات الصدور پسینو خبردار دې باندې خبر دو استل الله خبر پروردگار فرشتو ته دې بوزه د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودروي الله دې مساعد دي چې بوته د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودرو چې وې درو د هوا یو چپراله او د وجود ګرمه هوا د دوزخ دا وجود اوچ کلاس شو یا خدای تګي شو
الله شابه ګرمي مې وشوه تږي شوم خدایا یو غیبي سړي سره په لاس کې اوبه دي هغې ورته را مخامخ کړې چې مخامخ یې دور منډه کړې هغه ته اوچتې کړې د ور ټوپ کړې هغه ته نورې موچتې کړې دی ویا د خدای بنده تندې مرمه لږې اوبه راکه اوبه راکه او ورته وایي دا دنیا نه ده دا خیرت دی دا دنیا نه ده چې خیراتي اوبه به دسکلې دا خیرت دی دلته به بدل ورکې او دا بدل به ورکې او ما سره څه دي پیسې میسې ما سره خو نشته زه خو آخرت ته راغلی وایي داسې شی د نه غواړم چې د سره شته الله خدای ته وګوره چې شته چې درکړم اوبه را تندې مړ شومه ګرمي مې وشوه وایي د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی که د سره یو راکولی شي خو چې درکړم که نه راکې نو خپل کار کوه ګورو یو سړی دی او هغه یو پکې اخلي او پکې له 2000 دی او هغه تا دی په 4000 خرڅوم په 10000 خرڅوم الې والا کنه الې مال دغه ریټ دی او ته وی دا یو جام بو قیمت 500 سال عبادت که ورکې او باخلم ستا خوخه دا او کنه اخلم ستا خوخه دا دی وی شکر او باسه چې 1500 دی یاد کړ یو میاشت زیات کړی وی خو به ما سره نو دا خوشتا العالم تند مړ شوما او برا کواله 500 سال عبادت او به ولا ورکړی ویس کلی او 1500 کال عبادت پکې ورک الله فرشتو ته دا سره سره مخامخ کې اور مخامخ شو ای بنده ما خو خپل پدل بخلې وي او تا خبره د حساب کتاب شروع کړه چې مام د عمل کړی دی نو دا عمل لا میدان ته شوز د یو جام په ایواز کې تا په خپل د 500 کالو د عبادت جوړ کړه موږ په زور در باندې نه خرڅ کړي راوړه 100 جام او بده اسکلې دي د یو جام په ایواز کې 500 عبادت راوړه کاله او هغه خشتا نار چې بده خوړل دا غي ایواز کې مراوړه کړه او چې هغه روغ سترګې مې درکړې وي روغ لاسونو خپې او روغ جبا کدا مې شل پیدا کړې وي لون ګوډ مې پیدا کړې وي نو تا به بلارو کوسو کې سوالونه کول زما عبادت ته نشو کولې نه دې شو کولې دا هما پاندامونو روغ پیدا کړې او دا لکه چې مې د مینا واچول د عبادت کدا مینا مې نه واچولې تا بیا سکولې شو راوړو شاب عبادت حساب کتاب کوم ولیکن منوق شالک حضور پاک فرمای چې پورا حساب کتاب او پورا د ټکی ټکی او د پیسې دمړي نو سړی بیا د خدای مقابله کې فیل راځي بیا کامیابی دی نشي شابه راوړل ما سره حساب کتاب را میدان ته شابه کما د لسترګې نه ورا کړي ما وګونه روغ نه و در کړي ما شل پیدا کړي په پټوال به تو خیره سوالونه بده کول الله معافی غواړم خدایا معافی غواړم دا واقعي ستا په ځای زمارونو عمل بکاو دانه چې نه بکاو خو الله په عمل خوشاله شي خپل فضل وږي او کامل مې ونکو نو خپه به نو بیا ګور خپل فضل نه کې دا بنوي چې لکه په فضل شنو مون سره کوم نو په دې مون د وجه نه په خدای فضل کوي ا دې روزه د وجه به خدای فضل کوي ا دې صدقې د وجه به رب العالمین فضل کوي دا مارونو دا الله د نعمت شکر ادا کوي پدې الله په خوشاليږي پدې د رب العالمین اغا د انسان نه ډیر زیات خوشاليږي او مونږ ته په قران شریف کې اعلان کړی دی بل الله فاعبد وكن من الشاکرین اے بندا زم عبادت کا بل الله فاعبد خاص د الله عبادت کا خاص د الله پاک عبادت کا چې زه نه خوشاله شم چې خپل فضل در باندې وکم وكن من الشاکرین شکر گزارو کې ځان داخل کا چې شکر دې ادا کو د خپل کرم در باندې کوم او خپل فضل در باندې کوم نو زمارونو شکر د الله به مونږ ادا کوو په یو غړې به د خدای شکر ادا کوو په یو منټ به د الله شکر ادا کوو خدای تبام وایو شکر ادا کا او چې کور ته شي یو سه او خدای شکر ادا نه کې غصه درځي کنه درځي ځکه نو سو آیا تا ول جامع یوړې تا ول شی یوړو او هغه د بیا رستو وای اے سړیا مړه تا نه خو ما چې ته خروزونه لیدل نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی دوزخ کے میں خضر ڈیری اولی دلی دوزخ خضر ڈیری نو صحابت تپوس کئی بما یا رسول اللہ وی دا خضر دوزخ تپسو وجہ ڈیری دی وی اکفرنا ناشکری کئی وی دا اللہ
وی نه د خاون یکفرن العشیر د خاون ناشکر دي. نو بیا فرمایي 1400 کاله مخکې وی لو احسنت الی احداهن الدهر که یوې ښځې سره د ټول عمر ښېګړې وکړې که نه ټول عمر او ثم رأت منک شیئا دومره پوټې غوندې غلطي ده نه ولیدله څه وایي ما رأیت منک خیرا قط ای سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چې د خیر نه دي لیدلی ناشکر. نو سړی وایي چې ښه مضبوط د کټ د بازو په شان یو کوتک وي او د دې دا مازدیګر وي او میرا کې خو دی چې د سپیره لور دا کور کې چې اوسېږي پلار دې جوړ کړی دا سار ماښام چې چرګان خورې او ډکېږي دا د پلار راوړي دي او دا قیمتي جوړې چې دله راوړمه دا د پلار راوړي دي او دا سوکې والا کېړی چې په لاره روان او دا ټقار ته وباسې دا د پلار راوړي دي دا چا راوړي دي او چې ناجوړه شي موټر دله راولم په منډه د غلومه نو دا د پلار دا موټر را لېږي دا غم خاده کې پیسې چې لګې دا د پلار در کوي نو ناشکره دی ناشکري به نه کوي شکر به ادا کوي ناشکره ښځه د خدای بدي شي د خاون به بدي نه شي او خاون به هم ګوره تاسو هم جغجغه شوې د خاون به هم ګوره د ښځې شکر کوي قدر به کوي اوله ډوډۍ پخوي هغه ولا د میلمه خدمت کوي اوله جامین دي اوله کور جارو کوي اوله د کور حفاظت کوي هغه ولا بچی لوبي اوله د بچو غل متیازي اندي دی به هم د ښځې شکریا ادا کوي یو لاس نه خو سپېړه نه خېږي که چې ښځه د خدمت وکړي دی به شکر ادا کوي ته ګوره ښځه به سبا نوره پهلواني کوي ښه به تکړه شي او چې دیم ورته اخوا دې خوا کوي ډوډۍ والا راوړي او ښه والا راوړي او دې پوزه ته راوکړي دا دې څه پخ کړي دي نو کمبخته زهر به درته پکې بل ورځ واچوي زهر به درته پکې واچوي بیخ به درته وباسي. ما ته یو سړی وایي یاره وایي زموږ رزق کې برکت نشته غوړي ډېر زر خلاصېږي چینې زر خلاصېږي اوړه زر خلاصېږي په سراوړم په سبار څه خلاصي غوړي زر خلاصېږي هلکه مې واده دې کړی او جي بچي مې دې کړ مې خیر سره جنګ جګړه خو نه راځي یاره جي کله کله خو راځي مې ګوره رښتیا ما ته وایه غوسې موسې خو نه کې یاره جي بس کله کله فقار راشي نو کنزل منزل وال ټکول خوږو مې دا ځکه مې چې څوک ښځې سره دا چل کې رزق کې بې برکت ني داسې نیغ شو وی دې څه مطلب نو مې چې تیل ته ووهې ادله غریبه ډوډۍ پخه کړي چای پخه کړي او ته ورته کنزل کې او پلار ورته یادې او کنځې او وهې نو چې ته د کوره باروزي نو چیني راوالي په لښتي کې ور واچي ښځې ما خو بل دړی راوړو نو دا لږ شربتونه لري بچي څکي څه هغه هغې توی کړي نو غوړي دله په لښتي کې ور واړئ نو اوړه دله سوالګري له پچی ډکه ورکوي یا ښځې ما خوا بلو دړی غوړي راوړو ټیم مې راوړو یب سړیه دا میلمانه لږ راځي دا خو هغه غوړي نه دا خو الوزي دا خو الوتوي دا مرغۍ ده دا مرغۍ ده چې الوزي که دا ټپوس ته چې الوزي دا خو والوتل او چې سار له روانې او دفتر ته ځې نو لستوڼې به دې شلېدلي لستوڼې به دې شلېدلي امرګري وایي هلکه لستوڼې دې شلېدلي اوهو چې دا پس بس کې به نښتي نه نه جي نه کور ته راشي ښځې دا ولې یاره دې سري ګرمه شوې وه ای دله قصدن سېځئ هر چا سره پنجه خو ښځې سره نه پنجه ښځې سره نه پنجه والله چې به شرمونه دې وشرموي یو سړی مې ولیده مړه دې اوس خدای پاک دې وبخي زه دا خبره خو د کولو نه خو خلیله مې راله نو په لاره روان وم د پرتوګ نه پټکې والي یا خدایا پاکا نو مې ور منډه کړې اے حضرت پټکې خو دې څه نه دی والې دی وی ولې چې را کوزې که اوهو دا اوس ښځې چل کړی دی د پټکي په دې ورته پرتوګ یې خاولی نو دی که چې په شرمونه دی شرم او چې د کوره وته ولې ښځې به ورته نی کتلې ده څونه به یې پورې خندلي ته خو ما نه څپېړې وباسې خو چې نن دې داسې ټیزونه ده نه وباسه نار چا زر پنجه خو دې بلا زر نه پنجه ګزاره به کې حیا به دې راځي او که دې ورسره پنجه وکړه بیا حیا به ګرځي بدماش سړی م والله که ورته ټینګ شي نه ټینګېږي نو شکر به ښځه د خاوند ادا کوي خاوند به
ښځه ادا کوي، زوی به د پلار ادا کوي، او که زوی هم د پلار خدمت کوي نو پلار به هم ورته وي بچې آفرین، زوی به خوشحاله شي. من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې د بنده شکر ادا نه کوي د خدای نشي ادا کوي. د بنده شکر به ادا کوي، دا نعمت خدای درکړی دی، الله به خوشحاله شي. نو شکر گزار بنده د رب العالمین خوښي. الله دې موږ شاکرین جوړ کړي.